په بهر ملکو کې د مسافرو د ژوند لنډه کیسه ویډیو تر اخره وګورئ او په اخره کې مور ورته وایي چې ته راشې همدا ډیره ده نور هیڅ هم نه غواړم ویډیو تر اخره وګورئ زکه مې شونډو وچ پتري نیوالې لکه بدمه وکړو خپل وطن جانانا په بل وطن د مسافرو ژوندون سره سعودي عرب او د بهر ملکونو ډېر سخت کارونه دي سړی سخت ستړی کوي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام کله راځې یو دوه درې ورځې بعد درځم د خیره ما ته به لږ سرو زرو پګړي در سره راوړې صحیح ده انشاءالله وړوکی زوی در سره غږېږي صحیح ده ورکه پاپا کله راځې ها بچیا یو څو ورځې بعد درځم د خیره چې کله راشي ما ته به ښه ښکلی سایکل واخلي صحیح ده بچی ښه ښایسته سایکل به درته واخلم په خیر چې درشم ښه پاپا خور مې در سره غږېږي ها بچی ورکه صحیح ده الله چې ورسره وغږېږم السلام علیکم پاپا وعلیکم لورې څنګه یې ښه یې ښه یم پاپا چې کله راځې ما ټولې جامې زړې شوي دي ما ته به نوې جامې الې صحیح ده لور جانې صحیح ده ښه اوس دې ته نیا ته موبایل ورکړه چې هغې سره وغږېږم مور جانې سره مې سمه ده مخه دې ښه الو السلام علیکم مور جانې وعلیکم السلام زویه ستړی مه شې ښه یې خیر اوسې مور جانې ښه یم ته څنګه یې ښه یې خیر ته خپله ښه یې شکر دی مور جانې دوی ټولو هر څه شی خپل شیان وغوښتل ته څه شی غواړې مور جانې زویه دوی چې هر څه وغوښتل زه هېڅ هم نه غواړم خاص تا غواړم چې ته راشې دا ډېره ده ټوله دنیا یې ما ته صحیح ده مور جانې صحیح ده له هغو کورنیو مو یوه هیله ده چې هر څوک یې په اروپا کې یا نورو هیوادونو کې وي باید دومره تکلیف یا فشار پرې رانه وړی شي چې هغه خپل ژوند په سختیو کې واچوي